بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د موږ تاسو د نن ورځې درس موضوع د مادې حالات او تودوخه. نن په دې باندې بحث کړو چې دغه تودوخه د مادې په حالت باندې څه تاثیر لري. شاګردانو موږ تیر درس کې ویلي وو چې ماده درې حالته لري. ماده څو حالته لري؟ درې. همغه مربوطه درې حالتونه اوس موږ تشریح کوو، اما د تودوخې تاثیر په هغو باندې موږ څیړو. نو د مادې حالتونه او تودوخه به موږ تاسو هغه دی عنوان دی. اوله خبر دا زده کړئ، په تیر درس کې مې ویلي وو که چېرته یوې مادې ته تودوخه ورکړو حجم یې زیاتېږي، دې عمل ته موږ انبساط ویلي وو. په یاد مو که نه؟ او که چیرې د یوه جسم تودوخه کمه کړو، تودوخه ترې وباسو، د هغو مربوطه تودوخه چې ویستل شوه سړیږي او ذرات یو بل ته نږدې کېږي، یعنې انقباض کړه. ادونه موږ یوه نتیجه اخلو. کله چې مادې ته تودوخه ورکول کېږي، مادې ته په تودوخه ورکولو سره د هغو د ذراتو په مابین کې فاصله زیاتېږي. کله چې تودوخه ورکوو، کرا د ذرو په مابین کې فاصله څنګه کېږي؟ زیاتېږي. او برعکس که د یوې مادې څخه تودوخه وباسو، نو د هغو د ذراتو په مابین کې فاصله څنګه کېږي؟ کمیږي. دلته یوه خبره بله زده کړئ، که چېرته موږ تودوخې ورکولو ته ادامه ورکړو، نو د فاصلې په زیاتېدو سره به کرا د ذراتو په مابین کې هغه کومه د جذب قوه چې د هغه به کمزوري شي. ځکه موږ ویلي وو که نه، که ذرې نږدې وي جاذبه یې ډېره ده، که ذرې لرې وي جاذبه کمه. اوس که چیرې موږ جسم ته تودوخه ورکوو، د تودوخې په ورکولو به فاصله زیاته شي، د فاصلې په زیاتېدو سره به د جذب قوه څنګه شي؟ کمزوري شي. که موږ دې پروسې ته ادامه ورکړو، بالاخره د موادو حالت بدلیږي. یو نفر وي څه رقمي حالت بدلیږي؟ ګورئ ځوانانو، موږ ویلو چې مواد درې حالته لري. یو ډول مواد دي چې هغه جامد دي، بل ډول مواد دي چې هغه مربوطه مواد په مایع حالت دي، بل ډول مواد دي چې هغه په ګاز حالت باندې شتون لري. د جامد نه شروع کوو. که چیرې یوې جامدې مادې ته موږ تاسو تودوخه ورکړو، موږ دا ویلي وو چې د جامداتو ذرات یو بل ته نږدې واقع دي او جاذبه یې غټه ده، همداسې ویلو که نه؟ اوس که موږ دې ته تودوخه ورکړو، د دې مربوطه موادو د ذرو په مابین کې کرا فاصله زیاتېږي، جاذبه کمیږي. هر وخت چې جاذبه او د ذرو تر مابین فاصله یې ډېره زیاته شوه، د مایعاتو سره مساوي شوه، په دې وخت کې دغه جامده ماده بدلیږي په څه باندې؟ په مایع باندې. یعنې د حرارت په مرسته موږ کولی شو د موادو حالت تغییر کړو، حالت یې بدل کړو. لکه جامد ته تودوخه ورکوي، په څه بدلي؟ په مایع باندې بدلي. همداسې په ترتیب که چېرته یوې مایع ته تودوخه ورکړو، دې ته هم په تودوخه ورکولو سره کرا د ذراتو په مابین کې فاصله زیاتېږي، جاذبه کمیږي. که د دغو مایعاتو د ذرو فاصله دومره شوه لکه د ګازونو، جاذبه یې دومره شوه لکه د ګاز، نور دا مواد په مایع حالت نه دي بدل شوي، به څه شته؟ ګاز ته. نو د تودوخې په ورکولو سره یوه مایع په ګاز باندې بدلي. بعضې داسې مواد هم شته دي، هغه جامد دي، خو که چېرته تودوخه ورته ورکړو، د تودوخې په ورکولو سره په مایع نه بدلېږي، راسن په ګاز باندې بدلېږي. داسې یو خاصیت هم شته. پس موږ کولی شو د تودوخې په واسطه یو جامد په مایع بدل کړو، یا یو جامد حتی مستقیم په ګاز بدل کړو. همداسې کولی شو یوه مایع په ګاز باندې بدله کړو. خو که چېرته موادو کې برعکس پروسه موږ مخته بوځو، یعنې تودوخه ترې نه وباسو، د تودوخې په ایستلو سره هغه بیرته بیا فاز بدلوي یا حالت بدلوي. یعنې که چیرې مواد ګاز وي، ګورې دا چې کله موږ تاسو سړي وو په دې خبره اوس پوه یو، د ذرو په مابین کې فاصله کمیږي، جاذبه کرا زیاتېږي. کله چې جاذبه د مایعاتو د جاذبې سره برابره شوه، دا ګاز مواد بدل څه شته؟ مایع ته. که د مایعاتو سره همداسې یو عمل وکړو، کرا حرارت ترې نه وباسو، نورې به هم ذرې یو بل ته نږدې شي، جاذبه به نوره هم زیاته شي، نتیجه کې به مایع مواد واوړي جامد ته. خو ځینې داسې مواد هم شته، هغه د ګاز په شکل باندې دي، خو کله چې تودوخه ورته نه وباسو، په مایع باندې نه بدلي، بلکې راسن په جامد باندې بدلي. دغه تاثیر د حرارت د درجې د مادې په حالتونو، یعنی موږ تاسو دلته اوس نتیجه داسې اخیستی شو، د حرارت د درجې د بدلون په نتیجه کې موږ کولی شو د مادې په حالت کې تغییر راولو. خو دلته اوس یوه خبره بله، کله چې یو جامد په مایع بدلی، د عمل ته څه ویلی شو؟ یا که چېرته یو جامد په ګاز بدلی، د عمل ته څه ویلی شو؟ یا همداسې مایع او برعکس. ګورئ ځوانانو، اسانه خبره ده. کله چې یوه جامده ماده په مایع باندې بدلیږي، د عمل ته موږ تاسو ویلې کېدل ویو. څه ورته ویلی شو؟ ویلې کېدل، یا د ذوب په نامه باندې هم یادوي. او کله چې موږ یو مایع ماده خلو په ګاز باندې بدلیو، د مربوطه عمل ته د تبخیر نوم ذکر کی، دا د تبخیر په نامه باندې یادوي. او که چېرته یوه جامده ماده د تودوخې په واسطه راسن ګاز ته بدله شي، د مربوطه عمل ته د تصعید نوم ذکر کیږي. څه ورته ویلی شو؟ تصعید ورته ویایو. او برعکس که چیرې یو ګاز سوړ کړو، هغه بدلی په مایع باندې، د مربوطه عمل ته موږ د
تراکم نوم ذکر کیو. که چیرته یوه مایع په جامد بدله شي دې عمل ته موږ د کنګل نوم ذکر کولی شو. بعضې کسان ورته انجماد وي، کنګل هم ورته ویلی شي. او بالاخره که چیرې یو ګاز په جامد بدل شي دې مربوطه عمل ته د تکاثف نوم هم ذکر کوي. بعضې کسان تکاثف ورته ویي او بعضې کسان دې ته تبرید هم ویي. د څه په نوم یادوي؟ تبرید. په هر نوم یې چې دوی فرق نه کو. اوس موږ پوه شو شاګردانو که چیرې یوه جامد مادې ته تودوخه ورکو هغه بدلی په مایع باندې د عمل ته ولي کېدل وي، ځکه د تودوخې د درجې د جذب په صورت کې د ذرو په مابین کې فاصله زیاتیږي او جاذبه کمیږي، نتیجه کې د مادې حالت تغییر کوم. همداسې که چیرته یوې مایع ته تودوخه ورکو هغه بدلی په ګاز باندې، ځکه د موږ تودوخه چې ورکوو فاصله زیاتیږي، جاذبه کمیږي او دغه مربوطه عمل چې مایع پکې ګاز ته بدله شي تبخیر یې بولو. خو هغه مواد چې د جامد نه راسن په ګاز بدلی په مایع نه بدلیږي د عمل ته تصعید وي، دا هم د تودوخې درجې په واسطه رامنځته کیږي. یعنې موږ به تودوخه ورکوو، تودوخه هم چې ورکړه د ذراتو په مابین کې فاصله زیاته شي، جاذبه به کمه شي، بالاخره مواد ګاز حالت ته ووړي، دا عمل تصعید دی. خو که چیرته یو ګاز سوړ شي هغه په مایع بدلی دې عمل ته تراکم وي. یو نفر وي ولې د په مایع بدلی؟ ځکه چې کله موږ یو ګاز سړیو د ذراتو په مابین کې فاصله کمیږي، دغه جاذبه زیاتي، نتیجه کې مایع ګاز بدلی مایع ته. او همدارنګه که یوه مایع واخلو سړی کړو هغه بدلی په جامد د عمل ته کنګل وي. یوه مایع ځکه په جامد بدلی که تودوخه ترې نه وباسو د مایعاتو ذرې نورې نږدې کېږي، جاذبه زیاتي، نتیجه کې کوم حالت ته وړي؟ جامد ته. او بعضې مواد د ګاز حالت نه راسن بدلی جامد ته چې تکاثف یا تبرید ورته ویلی شو. دا ځکه د عمل ترسره کیږي چې ګاز موږ سړي تودوخه چې ترې وباسو نتیجه کې به ذرات یو بل ته نږدې شي، د هغو په مابین کې به جاذبه زیاته شي، د ګاز نه مواد کوم حالت ته وړي؟ جامد حالت ته وړي. دغه مربوطه عملیې چې دي شاګردانو دا شپږ عملیې کې درې دانې د حرارت اخیستونکو عملیو څخه دي، درې حرارت ورکوونکي. که څوک پوښتنه وکړه د درې حرارت ورکوونکي څه معنا؟ ګورئ شاګردانو درې عملیې چې موږ چې حرارت ورکوونکي دي دا داسې معنا ورکوي. کله چې دغه درې عملیې تاسو ترسره کوئ نو د موادو څخه به حرارت وباسئ. مواد حرارت د لاسه ورکوي تر څو هغه عمل ترسره شي، لکه تراکم. کله چې تراکم عمل ترسره کوئ په دې مربوطه عملیه کې باید تودوخه د موادو نه وایستل شي، همداسې کنګل او تکاثف. مګر درې نورې عملیې چې موږ تاسې په نظر کې نیسو شاګردانو دا مربوطه عملیې حرارت اخیستونکي دي. یعنې کله چې دغه مربوطه عمل ترسره کیږي د حرارت اخیستونکي عملیې چې دي دا چې کله ویلې کېدل ترسره کیږي، تصعید وي، تبخیر وي، په دې وخت کې به موادو تودوخه ورکوئ، انرژي به ورکوئ تر څو خپل حالت څنګه کو بدل یې کو. انشاءالله سر مې پرې خلاص شوله. اوس څه یوې بلې مسئلې ته ګورئ ځوانانو. دغه مربوطه مواد مثلا یوه جامده ماده تاسو یې بدلوئ مایع ته، دې ته تودوخه ورکول کیږي، بالاخره چې کله تودوخه ورکوي موږ په دې پوهېږو هر جسم ته چې تودوخه ورکړو هغه ګرمېږي، د حرارت درجې څنګه لوړي؟ آیا لوړي که نه لوړي؟ خو ګورئ کله چې موږ تودوخه ورکوو د حرارت درجې لوړي، نو چې د حرارت درجې ورسره لوړېږي بالاخره دغه مربوطه جامد مواد آخر بدلی په مایع باندې، نو حتما به د حرارت په یوه مشخصه درجه کې بدلیږي. همداسې د تبخیر عمل، همداسې د تصعید عمل، د تراکم عمل، د کنګل کېدو، د تکاثف او تبرید عمل، دا ټول د حرارت په مشخصه درجه کې ترسره کیږي. یعنې داسې نه کېږي چې مثلا یوې مایع ته څنګه تودوخه شروع کړي ځای په ځای تبخیر، نه، تودوخه ورکوو کرا ګرمي، بالاخره د حرارت یوې مشخصې درجې ته چې ورسېږي په هغو کې هغه مواد تبخیر کیږي، یعنې ګاز ته بدلي. دغه مربوطه درجه د حرارت چې په هغو کې ماده خپل حالت ته تغییر ورکوي دې ته موږ د مادې د حالت د بدلون ټکی ویلی شو. یو نفر په دوم سر خلاص نشو. ګورئ ځوانانو یوه جامده ماده بدلیږي مایع ته، حالت یې بدل شو که نه؟ حتما په یوه درجه کې بدلی. د حرارت همغه درجه چې جامد پکې اوړي مایع ته د ویلې کېدو ټکی بولي. یعنې دا داسې یوه درجه ده چې پکې ماده ویلې کېږي، یعنې د جامد نه مایع ته اوړي. په همدې ترتیب کله چې موږ تاسو یوه مایع ته تودوخه ورکوو چې هغه په ګاز بدلی، په هره درجه کې چې مایع په ګاز بدله شوه همغه درجې ته د تبخیر ټکی ویلی شو. په هره درجه کې چې یوه جامده ماده په ګاز باندې بدله شوه د مربوطه نقطې یا درجې د حرارت ته د تصعید ټکی ویلی شو. همداسې که یو ګاز موږ سړیو په مایع بدلی چې په هره درجه کې په مایع بدل شي د تراکم ټکی بولو. کله چې یو مایع سړیو هغه په جامد بدلی، په هره درجه کې چې په جامده ماده بدله شوه موږ درجې ته یې د انجماد درجه ویو. او بالاخره که چیرې یو ګاز موږ واخلو سوړ یې کړو هغه په جامد بدلی، د عمل چې د کومه درجه کې ترسره شوی دی د تبرید یا د تکاثف ټکی ورته وي. تاسو به ډېر وخت اورېدلی وي فرض مثال درته ویل کېږي د اوبو د جوش درجه 100 ده،
نسبی کنه یا وی د یخ دی ویلې کېدو درجه یا د اوبو د ویلې د کنګل کېدو درجه صفر ده. دا څه معنا ورکوي؟ همدغه درجه چې درته یادوي په دې درجه کې حالات بدلیږي. اوس د مثال په ډول که چیرې زه داسې ویم چې فرض مثال د شودو د ایشېدو درجه مثلا 80 سانتیګراد ده فرض کیو، نو دا معنا ورکوي چې دغه شودې په 80 سانتیګراد کې په جوش رسي. ګورې 80 نه ده، ما فرضي قیمت په نظر کې ونیوه. دلته یوه خبره بله زده کړئ. ګورې شاګردانو، اول خو دا چې د موادو دغه د شپږو حالتو لکه ویلې کېدل، تسعید، تبخیر، تراکم، کنګل، تبرید د 2 درجې یوه نه دي، فرق لري. په عین وخت کې د موادو د ویلې کېدو درجه یا د تبخیر کېدو درجه یا تسعید کېدو د مختلف موادو لپاره دغه درجې هم یو شان نه دي. دا درجې هم یو شان نه دي. زه یو ساده مثال تاسو یم. که موږ یوه ټوټه یخ واخلو ویلې کوي په 0 سانتیګراد کې ویلې کوي، پس د ویلې کېدو درجه 0 شوه. که تاسو غواړئ د خوړو مالګه ولې کړئ، پوهېږئ څومره حرارت غواړي؟ 801 سانتیګراد درجه حرارت غواړي. آیا 801 سانتیګراد درجه او 0 درجه سره برابر دي؟ دا په دې معنا شوه چې کله مواد خپل حالت بدلوي، د هر مادې د حالت د بدلون مشخص ټکی وجود لري. پس موږ کولی شو د موادو د پیژندلو لپاره د همدغه ټکو نه هم استفاده وکړو. ځکه په دوه باندې تشخیصیږي. که داسې وایي چې د ټولو موادو د ویلې کېدو ټکي او د انجماد ټکي یو وای، بیا موږ سره په بېلولی نه شوی. دا چې د موادو دغه د حالت د بدلون ټکي مختلف دي، بناء موږ په دې باندې د موادو د بل نه بېلولی هم شو. پس دا هم د فزیکي خصوصیات له جملې څخه شول. ځکه موږ ویلي وو چې هر هغه نښه نښانه چې یو جسم ورباندې تشخیص شي وپېژندل شي، هغه څه دی؟ فزیکي خاصیت دی. اوس موږ د ویلې کېدو له مخې یو شی پېژندلی شو، درجې له مخې، د تسعید د درجې له مخې پېژندلی شو، همداسې د یو بل درجه دې له مخې پېژندل کېږي. پس ویلی دا هم د فیزیکی خصوصیاتو له جملې څخه دي. انشاءالله سرم پې خلاص شو. ښه شاګردانو، ګورئ که چېرته موږ یو جامد ته حرارت ورکړو بدلي په مایع، دې عمل ته څه وایي؟ د حرارت هغه درجه چې په هغو کې د ویلې کېدو عملیات ترسره کړي هغه درجه څه نومیږي؟ د ویلې کېدو درجه. او که چېرته یو مایع ته تودوخه ورکړو په څه بدلي؟ په ګاز. دا عمل څه نومیږي؟ تبخیر. د حرارت هغه درجه چې مایع پکې ګاز ته وړي هغه څه درجه ده؟ د تبخیر ده. ښایي که چېرته یوه مایع سړه کړو په څه بدلي؟ په جامد. دغه مربوطه عمل ته کنګل وي. هغه درجه چې یوه ماده پکې کنګل کېږي هغو ته څه ویل کېږي؟ د کنګل کېدو درجه ویلی شو. ګورئ شاګردانو، د ویلې کېدو درجه، د تسعید درجه، د تبخیر درجه، د حرارت غواړي د موږ نه. پس حرارت اخیستونکي عملي دي، مګر تراکم، کنګل کېدل او تکاثف تودوخه د لاسه ورکوي، پس د حرارت ورکوونکي عملي دي. دا داسې عملي دي چې د حرارت د ورکولو په نتیجه کې رامنځته کېږي. د موادو لپاره د حالت د بدلون ټکي یو شان نه دي. پس موږ کولی شو له همدې خصوصیاتو، یعنې د حالت د بدلون له ټکو څخه د یوې مادې د پېژندګلوۍ یا د هغو د تشخیص لپاره څنګه وکړو؟ استفاده وکړو. سرخ مې خلاص شوله؟ سخت خو نه وه. ښه، اوس به راشي یوې بلې مسئلې ته. شاګردانو، یو شی بل هم چې موږ تاسو ورباندې بحث لرو هغه عبارت دی د مادې کثافت. وګورئ چې د مادې کثافت څه ته ویل کېږي، دا څه شی دي؟ ګورئ ځوانانو، دغه کثافت په خپله باندې اصلا یو مهم فیزیکی خاصیت دی. دا په یو مهم فیزیکی خاصیت دی. د کثافت له مخې هم یو شی موږ پېژندلی شو او تشخیص کولی شو. ګورئ ځوانانو، راځئ هغه چې ورته وي کثافت، دا وپېژنو. کثافت یعنې څه؟ کثافت چې کله موږ تاسو بحث ورباندې کوو، ګورئ په روزمره ژوند کې دغه کثافت په عوض باندې موږ یوه بله اصطلاح استفاده کوو. د مثال په ډول باندې موږ داسې ویو چې روزمره ژوند کې د کثافت په عوض موږ یوه بله اصطلاح کاروو. هغه داسې چې موږ تاسو ویو مثلا لرګی سپک دی، اوسپنه مثلا درنه ده، داسې یوه اصطلاح استفاده کوو، سپک او دروند ویو. خو کله چې موږ تاسو بیا علومو ته رسو، په علومو کې د سپک او د دروند کلمات نه ذکر کوو، موږ په هغې عوض باندې د کثافت کلمه استعمالوو. داسې ویو چې د پلانکۍ مادې کثافت ډېر دی او د پلانکۍ مادې کثافت لږ دی. خیر څه د کثافت وپېژنو، دا څه ته ویل کېږي؟ کثافت چې د شاګردانو د حجم په واحد کې د مادې مقدار او یا هم اندازې ته کثافت ویي. دا څه معنا؟ که چیرې یوه ماده په نظر کې ونیسو، موږ پوهېږو چې هره ماده یو خاص حجم لري که نه، یعنې په فضا کې یو ځای اشغالوي، او هره ماده د کوچنیو ذرو نه جوړه. دغه ذرې موږ پېژندلي دي اتومونه او څه دي؟ مالیکولونه، چې مجموعاتو د هغو ذرې ته موږ تاسو بیا څه ویلی شو؟ کتله ویلی شو. اوس که دغه کتله یو مقدار د موادو واخلو، د نوموړې مربوطه مادې په حجم باندې تقسیم کړو، حاصل چې لاسته رسي هغو ته موږ څه ویلی شو؟ کثافت. پس داسې لیکم چې کثافت مساوي کېږي، لیکم کتله تقسیم پر څه باندې؟ تقسیم پر حجم. په دې ځای کې شاګردانو دغه ډي چې ده، د ډي کثافت موږ ته واضح کوي.
ډینسیټي یا کثافت ورته ویو. دغه ام پیژنې شاګردانو مس یا کتله ورته ویو او د وی هم عبارت دی د حجم یا والیو. دغه درې کمیتونه په کې وجود لري. نو که کتله د یوې مادې راواخلو د هغې مادې پر حجم یې تقسیم کړو حاصل چې لاسته راځي هغه ته موږ څه ویلی شو؟ کثافت ورته ویلی شو. که څوک پوښتنه وکړه چې دغه مربوطه کثافت د کومو واحدونو په واسطه باندې اندازه کوئ؟ شاګردان دلته دوه واحدات زه تاسو ته نشته کوم. یو له واحدات څخه کیلوګرام پر متر مکعب دی ځکه کتله موږ په کیلوګرام اندازه کوو. سیستم خو ته معلوم دی فیزیک ام کا اس یا بین المللي سیستم دی او حجم چې دی هغه په متر مکعب. همدارنګه په سی جی اس سیستم کې ګرام پر سانتی متر مکعب نه کولی شي استفاده وکړو ځکه موږ د حجم د اندازه کول دپاره په دې سیستم کې سانتی متر مکعب په نظر کې نیسو او د کتلې د اندازه کول دپاره موږ چې استفاده کوو؟ ګرام. پس دا مربوطه واحدات. بعضې نور واحدات هم شته دلته موږ ته نه پکار کړي همدا کفایت ورته کوم. شاګردانو دلته باید یو شی بل هم زده کړو. کله چې موږ تاسو د یوې مادې کثافت تعینوو او ټاکو په دې مفهوم باید پوه شو چې هغه عدد یعنې څه معنا. د دې دپاره زه یو سوال تاسو ته حل کوم. هغه سوال به حل کړو. د سوال د حل نه وروسته بیا د موضوع تاسو ته واضح کوم درته مشخصوم. سوال یې داسې کړی دی وی یوه ډبره ده د دې مربوطه ډبرې کتله مساوي کیږي په 80 ګرام سره. انشاءالله همداسې سوال به وي او د دې مربوطه ډبرې هغه ځای چې په فضا کې اشغال کړی چې موږ حجم ورته ویو حجم یې ویو مساوي کیږي په 12 سانتی متر مکعب. وی تاسو د نوموړې مربوطه مادې کثافت محاسبه کړی. ګورئ دلته اسانه سوال نه حل کیو ځکه دا سیم ډېر ټیټ دی. اوس که چېرته موږ دا سوال حل کړو ګورئ یو شته متوجه اوسئ. هر وخت چې سوال حل کوو داسې قیمتونه برون ته راوباسئ. هغه کوم قیمتونه چې معلوم دي هغه ولیکئ، کوم چې مجهول دي هغه خپله معلومي چې شی قیمت نه لري. اوس سوال نه موږ پوه شو چې کتلې دپاره قیمت شته، د حجم دپاره قیمت شته، د کثافت دپاره قیمت نشته. دا درې کمیتونه چې موږ ته واضح شول اوس کولی شو موږ هغه فرمول پیدا کړو کوم چې د دې مربوطه کمیت د محاسبې دپاره استفاده کړي. هغه مربوطه فرمول دلته موږ سره شته. نو کله چې موږ تاسو دغه سوال حل کیو د سوال د حل لپاره باید موږ څه وکړو؟ ګورئ شاګردانو قیمتونه باید بیرون نویس کړو. وروسته هغه کمیت موږ ته معلومي کوم چې غواړو محاسبه یې کړو. فرمول ورته انتخاب کړو. دا فرمول یې ډي مساوي کیږي ام پر څه باندې؟ ام پر وي. کله چې فرمول ورته انتخاب کړه ډي مساوي کیږي ام تقسیم پر وي. په دې وخت کې به تاسو هغه کوم قیمتونه چې معلوم دي هغه به وضع کړئ، کوم چې مجهول دي هغه به پرېږدئ. کثافت معلوم نه دی پس لیکمه چې ډي مساوي کیږي. کتله معلومه ده څومره ده؟ 80 واحد یې گرام تقسیم پر وی قیمت معلوم دی 12 سانتی متر مکعب. بالاخره داسې لیکم چې ډي مساوي کیږي 80 پر 12 څومره سی 15 واحد یې ګرام تقسیم پر سانتی متر مکعب. ګورئ ځوانانو د په مفهوم ځان پوه کړئ دا څه معنا ورکوي. دا داسې معنا ورکوي دا ډبره یا هره ماده چې د فرق نه کو دا که چیرته 15 ګرامه کتله ولري نو دا به په فضا کې فقط او فقط 1 سانتی متر مکعب ځای ونیسي. څومره ځای به ونیسي؟ 1 سانتی متر مکعب. ګورئ شاګردانو دغه کثافت چې دی د حجم سره رابطه سرچپه ده. د یوې مادې چې هر څومره حجم لږ و نو کثافت یې ډېر رسي. څومره چې حجم زیات وي بیا کثافت کمیږي په صورت کې چې کتله ثابته وي. خو د کتلې سره رابطه مستقیمه ده. که چیرې حجم ثابت وي هغه ماده ډېر کثافت لري چې لویه کتله ولري او هغه مواد لږ کثافت لري چې کتله یې کمه وي. اوس موږ داسې وایو دا مربوطه ماده که په فضا کې 1 سانتی متر مکعب ځای ونیسي نو حتما به یې کتله څو ګرامه وي؟ 15 ګرامه. اوس که چیرته یې څوک پوښتنه وکړه چې کومه ماده ډېره درنه تاسو بولئ کومه سپکه بولئ؟ شاګردانو کثافتونه یې په نظر کې نیسو. زه یو مثال ذکر کوم. فرض مثال د اوبو دپاره که موږ په نظر کې ونیسو اوبه د دو کثافت چې دی دا مساوي کیږي 1 ګرام تقسیم پر سانتی متر مکعب. یعنې که چیرته موږ 1 ګرام اوبه ولرو په فضا کې 1 سانتی متر مکعب ځای نیسیم او که چیرته موږ تاسو مثلا پترول تیل په نظر کې ونیسو دو کثافت 0.8 ګرام تقسیم پر سانتی متر مکعب دی. یعنې ګورئ د تیلو د 0.8 ګرام په اندازه باندې کتله چې ولې د 1 سانتی متر مکعب ځای نیسیم. که دوسه یو بله ماده هم په نظر کې ونیسئ فرق نه کار شی چې وي. اوس که یو نفر دی موږ پوښتنه وکړه چې کوم یې دروند دی کوم یې سپک دی؟ هغه دروند دی چې ډېره کتله په عین حجم کې ولري او هغه سپک دی چې لږ کتله په عین حجم کې ولري. ګوره 1 سانتی متر مکعب 1 سانتی متر مکعب د دوی په 1 سانتی متر مکعب کې څومره ذرات یو ځای شوي؟ 1 ګرام. اما د دوی 0.8 0.8 لوی عدد کې یو پس داسې هم دغه اوبه نظر تیل ته درنې دي.
کوم وخت چې شوروا پخه کړي فکر شوی وي غواړي یې سر ته راشي اوبه یې بیخ ته وي فکر م کړی ورته ځکه دغه غوړ چې دی هغه سپک دی کثافت یې کوچنی عدد دی بیا هغه سر ته رسي اوبه چې دی هغه سپکې دي درنې دي هغه لاندې خواته ځي مثلا کله چې موږ تاسو یوه ډبه راخلو په اوبو کې اچوو په اوبو کې ورغر کیږي که نه کثافت یې زیات دی درانه مواد لاندې ځي سپک مواد پورته ځي دې ته متوجه اوسئ بعض وخت تاسو نه داسې سوال کوم مثلا وي فرض مثال یو سلنډر درته ښایي یو لوښه یا درجه لرونکې استوانه مثلا داسې یوه استوانه زه په نظر کې تاسو ته ونیسمه ده دا استوانه که چېرته وي په دو کې فرض کړئ 3 شان موږ اچوو فرض که په دو کې یوه اندازه تیل اچوي یوه اندازه اوبه اچوي یوه اندازه یوه بله ماده هر شی چې فرق نه کړو وي تاسو ووایئ چې دا کوم ترتیب باندې ودري اول به په بیخ کې کوم راشي بیا کوم ګورئ هر هغه ماده چې درنه وي هغه اول واقع اوس که دغه مربوطه مواد زه واخلم دلته یې واچوم په دغه لاندې برخه کې به دلته څه واقع شي دلته اول اوبه دونه پاس په دوهمه طبقه کې به څه واقع کیږي تیل واقع کیږي اوس که موږ یوه بله ماده هم ولیدو چې مثلا هغه تر دې سپکه وي هغه دلته د پاسه رسي که چیرې متوسطه وه تر دې قیمت لوی او تر دې کوچنی منځ ته رسي او که چیرې تر اوبو هم قیمت لوی بیا چیرته رسي لاندې رسي نو درانه مواد معمولا لاندې او سپک مواد چې هغه پورته ځي دغه مربوطه عملیې ته موږ تاسو ته کثافت نوم ذکر کولی شو پرې پوه شو انشاءالله دلته دوې درې مسلې دي ملګریا یو د اوبو دا سوال ډېر پخوانی هم دی ډېر مطرح کېږي دلته دوه درې نقطې دي اوله نقطه دا ده چې دغه کوم شخص چې کله په ژوندی وي په اوبو کې د ده وضعیت او حالت یو رقم دی مګر کله چې دی مړ کېږي د ده حالت او وضعیت تغییرېږي څه رقم حالت او وضعیت تغییرېږي تر څو چې انسان ژوندی وي د لاس اچوي معمولا دی په اوبو کې عمود واقع کېږي یا که عمود هم نه وي تقریبا مایل واقع کېږي ځکه دی کوشش کوي د اوبو نه ځان وباسي نو دی همیشه په اوبو کې داسې په مایل شکل ودري په دې وخت کې د وزن زیات دی د ده هغه کومه قوه چې په سطحه باندې عمل کوي هغه د پښو په سطحه باندې په لږ ځای باندې عمل کوي لوی فشار ایجادي دی داخل ته کوزي او کله چې دی مړ کېږي نور بیا د لغتې نه وي معمولا هغلته دی بیا داسې په افقي شکل باندې ځان نیسي د ده د وجود هغه سطحه لویږي سطحه چې لوی شو هغه کوم فشار چې د وزن ایجادي وي هغه کمیږي یو علت یې دا دی یو علت داسې هم کیدای شي چې شخص کله چې په اوبو کې لویږي د لویدو نه وروسته که یو بازي نه ده ممکن د خېټ ته یو څه اندازه اوبه هم تېرې شي خو دا احتمالي خبره ده ممکن یو نفر خېټ ته اوبه تېرې شي ممکن خېټ ته اوبه تېرې نه شي خو فرض کړي و چې تېرې شوې که چیرې تېرې شوې د ده هغه کثافت چې دی دلته کمیږي ځکه دی پړسېږي چې وپړسېد حجم زیاتېږي حجم چې زیات شو کثافت کمیږي که نه کتله خو هماغه مربوطه کتله ده نو دغه هم یو احتمال د دې کیدای شي چې د هغو کثافت کم شي او د اوبو چېرته راشي سر ته راشي دغه عوامل سبب د دې کیږي چې هغه د اوبو په سر باندې وي کني داسې نه ده اوس شخصا دغه وضعیت ډېر زیات مهم دی زه یو مثال تاسو ته زه شخصا خپله که چېرته اوس مثلا نوبازي کړم یعنې دا ثابتولی شم درته زه په اوبو کې ځان اچم لاس پښو هېڅ ته حرکت نه ورکړم خو ما اوبه نه غرقېږي خو زه خپل حالت و وضعیت داسې ساتم چې هغلته په اوبو کې عمود واقع نه شم که چیرې زه په اوبو کې عمود یا مایل واقع شم حتما مې غرقېږي اما که زه ځان داسې وچم چې دغه مربوطه سطحه د تماس مې پر د اوبو سره ده هغه لویه شي په هغو صورت کې به څه مشکل نه پېښي ما بیا نه غرقېږي یعنې دا تجربه شوی حالت دی د خپله ما تجربه کړی هېڅ مشکل نه لري کله چې موږ تاسو داسې فوقي شکل باندې ځان وساتلی شي په اوبو کې خپل وضعیت حفظ کړو که لاس هم ونه ښوروئ پښې ونه تاسو اوبه نه غرقېږي اصلا اوبه نه غرقېږي او دا عمل څو وارې ما تکرار کړی دا کېږي هېڅ مشکل نه لري نو دغه مختلف عوامل باعث دي چې شخص ژوندی وي اوبه یې غرق او کله چې مړ شي د اوبو سر ته راشي هم د ده وضعیت د واقع کېدو مهم دی او احتمالا د اوبو تېرېدل هم رول لري پکې خو هغه معلومه نه ده کېدای شي نفر بیخي اوبه یې تېرې نه شي اوس دا حتما شرط نه چې حتما به اوبه تېري که نه کله داسې ویلی شو خو یو احتمال شته ممکن اوبه یې خېټې ته تېرې شي که یې اوبه خېټې ته تېرې شي بیا یې کثافت کمي هغه هم تاثیر پرې کوه بیا پورته رسي سر مې خلاص شو ښه شاګردان دلته به یو هغه هم انشاءالله وي یو فعالیت دا فعالیت تاسو کار کړی دا فعالیت در سره حل کړي که نه شي حل کولی زه ته حل کړم دا کتاب ما تر کړه دا فعالیت زه ولیکم شعر ولیکم شاگردان فعالیت دست دیوی چې یو جسم 60 ګرامه کتله او حجم 4 میلی لیتره دی وی تاسو کثافت محاسبه کړئ دا سره د حجم دپاره یو بل واحد استفاده کړئ میلی لیتر فرق نه کولی شو میلی لیتر نه هم استفاده ګورئ سوال داسې دی اسانه سوال دی کتله د مربوطه موادو چې دا څو ده 60 ګرامه او د دغو د حجم اندازه مساوي کیږي په 4 میلی لیتر باندې وی تاسو محاسبه کړئ چې کثافت یې څومره رسي ټولو حل کو سوال انشاءالله صحیح مال کړی څو راغله جواب 15 ګرام پر میلی لیتر ګور دغه یو شی بل هم زده کړئ کوم وخت تاسو ته مخې ته راغله ورخطا نه شئ یو میلی لیتر مساوي کیږي په 1 سانتي متر مکعب مساوي کیږي په 1 سی سی
دغه سی سی چې دی سی سی د دغه مخفف دی کیوبیک سانتی متر معنا ورکوي. کوم وخت چې موږ چې سی سی معنا کیوبیک سانتی متر، کیوبیک څه معنا؟ کیوبیک مکعب ته وایي او سی سانتی متر یعنی مکعب سانتی متر. اوس دا 1 سانتی متر مکعب د سی سی په نامه باندې یادوي، همدا معادل د 1 میلی لیتر دی. نو کوم وخت کې دوه ځای باندې تاسو څوک نشه کو چې فرض مثال 1 ګرام مثلا 15 ګرام پر سی سی هم صحیح ده، که څوک نشه کو چې 15 ګرام پر سانتی متر مکعب هم صحیح ده، او که چیرې څوک دغه سوال جواب نشه کو چې 15 ګرام پر میلی لیتر هم صحیح ده. دا رابطه په نظر کې ونیسئ، کتابو کې خو لیکلي کنه، فکر نه کمال توي 1 میلی لیتر مساوي کې 1 سانتی متر مکعب مساوي کې دی 1 سی سی. سی سی خپل سانتی متر مکعب مفهوم یا معنا ده. شاګردان اوس غواړم یو شی بل درته واضح کړم. کثافت خو موږ ته معلوم شو. یو اصطلاح موږ استفاده کوو لامبو وهونکي جسمونه او نه لامبو وهونکي جسمونه. دا خبره مورد لیکم وخت ښه ډېر ښه. اوس به تشریح کړو. ګورئ شاګردانو، لامبو وهونکي جسمونه کوم دي او نه لامبو وهونکي جسمونه کوم دي؟ موږ کثافت وپېژنو. د کتلې اندازه د حجم په واحد کې کثافت دی. اوس کله چې موږ تاسو یو جسم په اوبو کې اچوو، بعضې جسمونه د اوبو د پاسه ودري، بعضې جسمونه په اوبو کې غرق کېږي. مثلا که یوه تیږه واخلو په اوبو کې واچو، چیرته ځي؟ لاندې. او که چیرې یو لرګی په اوبو کې واچو، هغه په سر پاتې کېږي. دلته پوښتنه پیدا کېږي ښه ولې دغه لرګی په سر پاتې شو، ډبره لاندې لاړله. ځوانانو د دوه مربوطه خبرې علت دا دی چې کثافت د موادو یو شان د فرق لري. ځینې مواد د لوی کثافت لرونکي دي، ځینې مواد د لږ کثافت درلودونکي دي. نو معمولا موږ دوه رقمه مواد لرو. یو ته ویلی چې لامبو وهونکي مواد. لامبو وهونکي مواد چې دي شاګردانو هغه مربوطه مواد دي چې د هغو کثافت نظر و اوبو ته لږ دی. کثافت نظر اوبو ته څنګه دی؟ کم دی. ګورئ که چېرته د یوې مادې کثافت موږ ډي وښیو یا ډیو یا یو نوم ورته کېږدو، دغه مربوطه کثافت باید د اوبو د کثافت څخه لږ وي. دا ډي ډبلیو وي ډبلیو منشتکله واټر معنا ورکوي، اوبه د اوبو کثافت. دا د جسم کثافت. هر جسم چې د تا مطلب وي. نو که د یوه جسم کثافت نظر اوبو ته کم و، دا د اوبو د پاسه وخت کېږي. اوس مثلا کوم وخت به تاسو فکر شوی وي شاګردانو، که کله چې موږ په اوبو کې یخک واچوو، یخک بیخته چې په سر باندې وي، کثافت یې نظر اوبو ته لږ دی، په دو خاطر باندې هغه سر ته رسي. کله چې لرګی اوبو ته واچوو سر، مثلا کله چې غوړ په اوبو کې واچوو د غوړ سر ته رسي، د اوبو سر ته رسي. دا کوم وخت چې مثلا د ځګ مخې په وطنو کې درې واشته دی که نه، هغه تر اوه کې چې اخر کې کوچ ټول کو په سر باندې وي که نه، کثافت یې کم دی ځکه سر ته رسي. که چیرې کثافت زیات و ټول کوچ به بیخته تلل، امانه چې ټول سر ته رسي ځکه کثافت یې کم دی. دوهم چې د شاګردانو د غیر لامبو وهونکو موادو په نامه یادوي. غیر لامبو وهونکي مواد چې دي هغه مربوطه مواد دي چې د دې مربوطه موادو کثافت به معمولا ډېر وي. نظر څه شته؟ نظر د اوبو کثافت ته. نو که د یوه جسم کثافت نظر د اوبو کثافت ته ډېر و، دا د اوبو د پاسه نه ودري، دا غرق کېږي. لکه ډبره چې دا کثافت یې زیات دی نظر اوبو ته. د اوبو کثافت زده کړئ شاګردانو. د اوبو دپاره کوم کثافت چې موږ په نظر کې نیسو 1 ګرام تقسیم پر سانتی متر مکعب. نو اوس که یوه ماده وي چې کثافت د 1 ګرام پر سانتی متر مکعب نه لږ وي، هغه لامبو وهونکی دی. او که د 1 ګرام پر سانتی متر مکعب څخه کثافت لوی بیا څنګه دی؟ لامبو وهونکی نه دی، بیا په اوبو کې ډوبېږي. هغو ته موږ څه ویلی شو؟ غیر لامبو وهونکي. سر پې خلاص شوله. کوم اجسام په اوبو کې غرق کېږي چې کثافت د اوبو د کثافت نه ډېر وي. کوم مواد په اوبو کې نه غرق کېږي چې کثافت د اوبو د کثافت څخه څنګه وي؟ کم وي. هغه مواد چې نه غرق کېږي لامبو وهونکي بولي، او هغه مواد چې غرق کېږي ورته څه ویلی شو؟ غیر لامبو وهونکي مواد ورته ویلی شو. دا هم شاګردانو یو د مهمو خصوصیاتو له جملې څخه دی چې موږ د مواد دپاره لرو، ځکه ځینې مواد لامبو وهونکي دي او ځینې مواد چې لامبو وهونکي نه دي. یوه موضوع بله هم واضح کوم، نور درس بس کوم شاګردانو، هغه د تودوخې تیرونه ده. دغه مواد چې دي شاګردانو دا تودوخه هم تیرولی شي. ګورئ دا ټول فیزیکي خصوصیات دي. اوس دا کثافت د مادې فیزیکي خاصیت دی. دغه لامبو وهل او لامبو نه وهل دا فیزیکي خاصیت نه تیرولی شي. ځکه موږ تاسو ویو چې دا مربوطه موارد د ماده د پیژندګلوۍ سبب ګرځي، ځکه مختلف د هرې ماده دپاره. اوس کله چې موږ ویو چې حرارت تیرونه یا تودوخه تیرونه، شاګردانو دغه تودوخه تیرونه یا حرارت تیرونه چې موږ تاسو ورته ویو دا څه معنا ورکوي؟ ګورئ ځوانانو دغه مواد چې دي دا دوه رقمه دي. ټول مواد د تودوخې د تیرولو او د نه تیرولو مخې په څو برخو ویشل شوي؟ په دوو برخو ویشل شوي. زه یو مثال تاسو ته یم. ډېر وخت به تاسو اور بل کړی وي، د لرګي یو سر اور اخیستی، فکر م کړی ورته، اما بل سر یې که موږ لاس کې ونیسو موږ سوځي وي؟ نه م سوځوي. ګورئ اوس دا مربوطه خط کش دی، ما په نظر کې ونیسئ، دا خط کش دی، دا لرګی دی که نه؟
موږ دوی ته یوه طرف ته دوی ته ځای ته یې وراچوو که دلته لامبې که دلته موږ لاس ونیسو موږ سوځو نه ولې ځکه چې دغه مربوطه تودوخه دلته نه راځي اما که چیرې داسې وي چې همدغه لرګی نه وي د دې په عوض باندې یو فلزي میله وي که دا لرګی نه وي فلزي میله وي موږ دلته یو څه مواد واچوو هغو ته ور ورکړو دا ګرمي که نه ګرمي د لږ ځنډ وروسته ممکن دلته موږ لاس ور نه شو وړی موږ سوځي وي لکه مثلا کله چې دیګ پخوئ هغه لوی رقم څمڅې دي لاس ته یې لوڅ دي فکر م کړی ورته چې لږ په دې کې پاتې چې لاس واړی وایي لاس مې وسو داسې چیني لاس یې وسو ولې وسو تودوخه خو دغه مربوطه لاس ته نه وه ورکړل شوې تودوخه د ګاز لمبه خو ډېره د لاندې ده دا علت یې دا دی چې که چېرته په یوه جسم کې تودوخه حرکت وکړه یو دا مواد دي یو هغه مواد د تودوخه حرکت پکې نه کړه نو ځکه هم زه وایم چې مواد په عمومي شکل د حرارت د تیرولو او د نه تیرولو له مخې په څو برخو موږ ویشو په دوو برخو یې ویشو یو ډول مواد دي یا یو ډول ماده ده چې هغو ته موږ تاسو هادي ویایو څه ورته ویو هادي یو هغه مربوطه مواد دي چې هغو ته موږ د غیر هادي نوم ذکر کوو ګورې غیر هادي یا که څوک ورته وي نشته که چې عایق فرق نه کو کنه دغه هادي مواد چې دي دو ته که څوک غیر عایق نشته که هم صحیح خبر ده مشکل نه لري خو زیاتره چې استفاده کیږي دو ته هادي ویایي دغه بل ته ډېر عایق استعمالي وي غیر هادي ورته ویلی شي مشکل نه لري اوس دا څه رقم موږ پېژنو هغه مواد چې تودوخه تیروي هغو ته موږ تاسو هادي ویایو دا ګورې حرارت تیروي کوم مواد چې تودوخه تیروي یعنی په هغه موادو کې چې تودوخه د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي هغو ته موږ هادي ویایو هر شی چې وي اوس ګورې فلزات چې دي دا خاصیت کې شته که نه یوه خبره بله زده کړئ هدایت د موادو د تودوخې چې دی ګورې دا یو رقم نه دی فرق لري ځینې مواد ډېره تودوخه تیروي ځینې مواد لږ تودوخه تیروي دغه لرګی هم تودوخه تیروي خو ډېره اندک ډېره لږ تودوخه تیروي خو ډېره کم اندازه په دغه موږ تودوخه نه تیروي ولې بعضې مواد چې دي هغه بیا ډېره زیات تودوخه تیروي لکه فلز اوس فلز ډېر زر ګرمي ډېر زر هغه کېږي تودوخه ډېره زیاته تیروي ولې دوهمه برخه چې موږ د عایق په نامه یادوو دا مربوطه مواد بیا هغه مواد دي چې حرارت نه تیروي نو که کومو موادو حرارت له ځانه تیر نه کو یعنی د یوې نقطې نه بلې نقطې ته تودوخه لاړه نه هغو ته موږ عایق یا غیر هادي ویایو او هغه مواد چې تودوخه پکې د یوه ځای نه بل ځای ته لاړه هغو ته موږ تاسو د عایق نوم ذکر کول د هادي نوم ذکر کولی شو او یا هم د غیر عایق نوم ورته ذکر کولی شو پس مواد څو رقمه شول دوه یا به تودوخه تیروي یا به یې نه تیروي که یې تودوخه تیره که هادي که یې تیره نه کړه هغه څه وي غیر هادي یا عایق اوس د مثال په ډول باندې ګورې رابړ تودوخه نه تیروي که نه وچ لرګی تودوخه نه تیروي مثلا شیشه تر ډېره حده تودوخه دو ته عایق موږ ویایو خو دا یوه خبره په یاد لرئ شاګردان ګورئ د موادو د ټولو موادو د حرارت تیرولو موضوع یو رقم نه ده ځینې مواد د حرارت تیرولو اندازه یې ډېره زیاته ده د ځینې بیا کمه ده بعضې ډېره کمه دومره کمه ده چې موږ یې هېڅ نه تیروي اما بعض بیا زیاته تودوخه تیروي نو د دې له مخې هم موږ تاسو مواد کولی شو تقسیم کړو او وپېژنو ځینې مواد موږ بیا وایو چې هادي دي او ځینې مواد ته موږ تاسو د غیر هادي نوم ذکر کولی شو دا مې د حرارت لپاره تشریح کړه دا د برق لپاره هم تشریح کوو خو بیا موږ تاسو د برق په فیزیک ورڅخه کیږي اوس به وخت نه پرې ضایع کوو دا هم شاګردانو د حرارت تیرولو او نه تیرولو موضوع شوله ګورئ دا ټول فیزیکي خصوصیات وو تر اوسه پورې چې کوم شی ما تاسو ته تشریح کړي دا ټول د مادې فیزیکي خصوصیات وو تر اوسه ګورئ اصلا موږ د کیمیا په تعریف کې لګیا یو کیمیا تعریف څه وخت موږ تاسو په معنوي شکل باندې زده کیږي په درست شکل میخانیک نه وځو کله چې موږ څو شیان وپېژنو یو ترکیب وپېژنو جوړښت وپېژنو خواص وپېژنو او کیفي بدلون که دغه ټولې کلمات موږ تاسو دقیق په مفهوم یې پوه شو نو موږ د کیمیا د تعریف په مفهوم باندې پوه یو او که په دغو څلورو کلماتو پوه نه شو د کیمیا په تعریف باندې موږ نه پوه اصلا موږ نه پوهېږو کیمیا یعنې څه سر م خلاص شوم دا د مکتب کتاب کې هم دغه اول فصل نه دی اول فصل دا د اووم صنف اول فصل ټول فقط د مغه تعریف کې چې کوم کلمات استعمال شوي مغه مربوطه کلماتو شرحه ده یعنی فقط په مفهومي شکل تاسو ته پېژنئ چې کیمیا یعنې څه همداسې مثلا فیزیک کې په ټیټو صنفو کې هم داسې کار کړی یا هغه یعنې څه کله چې موږ دوی وپېژنو وروسته دوی مفاهیم به نور هم انشاءالله کاري وو دلته یوه موضوع شته ده خو اوس وخت پوره د هغه نه کار کوم د تودوخې یا د حرارت د تیرولو طریقې دي دا چې تودوخه د یوه جسم نه بل ته ځي په کومو طریقو باندې تیریږي دونه وروسته به په خیر سره موږ تاسو د مواد تقسیم کړو چې مواد په کومو ډلو باندې ویشل شوي دي هره ډله به جدا جدا تعریف او هغه به تشخیص کړو تاسو ته ښه ورځ غواړم الان ورته مل شو وخت